ووري ګستاخانو دا وینا د مسلمان ده موږ وروستو درنه نوي حق ګزار ته موږ تیار یو د رب ذوالجلال په ذات قسم کوو جانانه ستا عشق کوي راکړي دغه ډاغ ته موږ تیار یو یو نظم ویمه چې شاعر یم خو سترګې شونډې نه ستایمه زه شعرونه د دنیا باره کې نه وایم زه چې جون مولا راکړی دی حساب به رانه غواړي ژوندون دې څنګه تېر کو سوال جواب به رانه غواړي چې جون مولا راکړی دی حساب به رانه غواړي ژوندون دې څنګه تېر کو سوال جواب به رانه غواړي که خیر دې نظر وکړه غداران را پیدا شوي ګستاخ ته محمد اخر زمان را پیدا شوي یو موږ یو کمزور انسانان یو پاتې شوي یو موږ یو د خولې مسلمانان یو پاتې شوي یو موږ یو کمزور انسانان یو پاتې شوي یو موږ یو د خولې مسلمانان یو پاتې شوي دا ولې مسلمانه ستا خوړځې کې نامه وه دا ستا د روپ خو ځان له مړه روپ او دبدبه وه نو دغه غداران به تا ته چېرته ودرېدل ای دغه ګستاخان خو ستا نامې نه یېرېدل نور هېڅ نشته خو ته د خپل مولا نه لرې شوې ته عشق د محمد رسول الله نه لرې شوې نور هېڅ نشته خو ته د خپل مولا نه لرې شوې ته عشق د محمد رسول الله نه لرې شوې تا ځکه پارځې کې تا ازاري مسلمانه تا ځکه پارځې کې دومره خواري مسلمانه خو نن مسلمانان یو انصاف خو راله راکوي نن مسلمانان یو جواب خو راله راکوي څوک دلته منونکي د مولا او د قرآن دي څوک په محمد مصطفی باندې قربان دي څوک د محمد مصطفی په لار روان دي ای واورئ غدارانو دا وینا د مسلمان ده ای واورئ ګستاخانو دا وینا د مسلمان ده موږ وروستو درنه نوي حق ګزار ته موږ تیار یو د رب ذوالجلال په ذات قسم کوو جانانه ستا عشق کوي راکړي دغه ډاغ ته موږ تیار یو موږ وروستو درنه نوي حق ګزار ته موږ تیار یو د رب ذوالجلال په ذات قسم کوو جانانه ستا عشق کوي راکړي دغه ډاغ ته موږ تیار یو اخو درنه بس دغه تمنا کوم خدایه اخو درنه بس دغه یو دعا کوم خدایه چې مرګ د محمد مصطفی په عشق کې راکړه ای مرګ د محمد مصطفی په عشق کې راکړه ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصه ده چې پس نبي له محمد نشته دا د ثابته د قرآن حصه ده دې عقیده باندې ایمان د امت دې عقیده باندې روان دی امت دې عقیده باندې قربان دی امت خیر دی که سخته وي برداشت به کوو قلبه د تنده وي برداشت به کوو خو چې ګستاخ د پاک رسول پیدا شي نو دا زموږ برداشت کېدلی نه شي د زنانو په شان کې کور کې کښېنو که ګوره دا موږ نه کېدلی نه شي موږ اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ لپاره یو د سزا سرور نظر کوه د تنه جدا سرور نظر کوه د تنه جدا موږ اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ لپاره یو د سزا سرور نظر کوه د تنه جدا سرور نظر کوه د تنه جدا ډېر کام څومره ګستاخان پیدا کړي یا ورنه ښه ساز و سامان پیدا کړي خو زما رب پورې جبار ذات دی خو زما رب پورې قهار ذات دی یا علم الدین ابلاک قادري پیدا کړي چې سر د تنه ورله وغورځوي ورله خالد غوندې غازي پیدا کړي چې سر د تنه ورله وغورځوي ورله خالد غوندې غازي پیدا کړي نن د هغو نه یو تپوس کومه دې عقیده باندې ته چا پوه کړی چې پانځې کې سپکاوی کوي ته نو دغه یو ملا پوه کړی چې کومه خیر جوړه کړې ورله اخون به دغه ورسره ماتوم په شاعرۍ کې چې ملا به یادوي په شاعرۍ کې به یې خوله ماتوم ډېره ډېره مننه